د بلخ ولایت د پنبې او نباتي غوړیو شرکت په 1353 کال کې فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه په شمال کې د تولید له مهمو فابریکو څخه ګڼل کېده، خو د وخت په تیریدو او د بیلابیلو حکومتونو له لوري د نه پاملرنې له امله له فعالیت څخه لوېدلې وه. خو د اسلامي امارت مسؤلینو او د دې تصدۍ کارکوونکو بیا هڅه پیل کړې څو دغه ستره کارخونه بیا فعاله کړي. دوی وایي تر دې مهاله ځینې بیلابیل تولیدي ماشینونه فعال کړي دي. هغه ماشینونه چې د ازبکستان هېواد څخه راغلي وو قریب داسې غیر مؤثر وو، نو هغه پخواني ماشینونه په دغه ملحوظ باندې فعاله کړل. د هغو د غوړیو د رافینري برخه او د تولید برخه، د غوړو د تصفیې برخه هغه ډېر ښه فعاله ده او ښه کار کوي او د غوړیو ارزښت ډېر ښه واقع شوی دی او ښه مؤثر دی. نوموړي دغه راز د یادې تصدۍ د کاري ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې دوی په لږو مالي امکاناتو سره د دغې فابریکې د فعالولو او همداراز د تولید د ظرفیت لوړولو توان لري. موږ په 40 ساعتونو کې تر 4 ټنو پورې د غوړیو تولید لرو. 4 ټنه په حدودو کې د غوړیو تولید لرو، تصفیه شوي غوړي. موږ کوشش کوو چې په آینده کې انشاءالله دغه سږ کال موږ کوشش کوو چې د دې غوړیو مقدار 8 ټنه ته یا 10 ټنه ته په 40 ساعتو کې ورسوو. زموږ نوې ماشینري هم د 1403 کال د تدارکاتي پلان په اساس باندې اوس د بازار څخه تدارک کیږي، رانیول کیږي او د هغو په مټ باندې به انشاءالله چې موږ وکولی سو د 8 څخه تر 10 ټنه پورې د خوراک وړ تصفیه شوي غوړي لاسته راوړو. باید وویل شي چې د پنبې او نباتي غوړیو دغه کارخونه د هیواد په کچه یو له سترو کارخونو څخه بلل کېده چې په 40 ساعتونو کې 25 ټنه د خالصو غوړیو د تولید ظرفیت درلود او 1500 کسان پکې په کار بوخت وو. اوس تمه کېږي چې یاده کارخونه باید خپل لومړنی فعالیت بیا ځلې پیل کړي.